سلامونه درنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ د صحت په کالیو کې وئ. نن د خوست ښار نه 30 کیلومتره لرې یوې ساحې ته راغلي یو، چېرته چې کورنۍ ډېره په ستونزو او مشکلاتو کې دی. داسې هم خبر شوي یو چې دوی ویده کېږي، دوی د باندې ویده کېږي د کوټو د خطر له وجې چې کوټې موږ باندې ړنګې نه شي. زه دغه کورنۍ حالات له نږدې نه ګورو، تر اخره پورې موږ سره واوسئ. څوک شته؟ ستړی مه شئ، جوړ یې، خیر یې، زیات ښه دی، ښه جوړ یې. موږ د کاروان خیریه بنسټ مسؤلین یو، راغلي چې تاسې دغه د کور حالت له نږدې نه وکړو. اجازه ده؟ وړو سترګو خو ورسره موږ خو د نستیزي خو ولاکه ده، نستیزي بیخي نشته، نستیزي خو ولاکه یې. موږ خپله د کوټو د هغه د باندې ناست یو، د اوس به راباندې راغورځي، اوس به راغورځي. بس موږ خالي صرف تاسې د کور وضعیت کسو ممکنونه مننه. تاسې ورته کور ته لاړ شئ. د دغه ورور نه ځانګړې مننه چې په دومره غربت کې هم د پښتو او میلمه پالنه نه ده هیره کړې او د موږ دپاره د ځای بندوبست کوي. خو متاسفانه چې دوی خپله د نستي ځای نه لري. کور یې ولا دخیل د زو تر اخره پورې موږ سره واوسئ. اجازه ده درتللی شو نه؟ راځئ. د دې خوار مظلوم ولس وشکې چې وینم، ته باور وکړه خپل ژوند را باندې اوسي. ای زموږ د دوستانو، تاسې د دغې کورنۍ حال له نږدې نه ګورئ چې دوی د کوټاره څاڅي لاندې ډنډ ډنډ اوبه ولاړې دي او دې تر څنګ د دوی کوټه رښتیا هم خطرناکه ده چې دغه تیرونه دغه شیان بلکل د خطر سره د یو مټ یې ورکړي دي او ډېره خطرناکه ده دغه کوټه. دا یې د ژوند یوازینۍ کوټه ده چې نه تنها یو ځای بلکې 5-6 ځایه رڅڅېږي او دومره ځای نشته چې دوی دلته ویده شي. ویده کېدل هم خیر، خو خطر زیات لري. رښتیا هم چې ژوند ډېر تریخ ژوند دی دلته. هره لحظه د مرګ سره لوبې وهل دي په دلته دغه داخل کې ژوند کول. که فرض کړو موږ داسې یو اطاق ولرو، دلته چېرته ویده شي او هره لحظه دغه تیرونه ګوري، تر ټوله شپه به خوب در نه شي او کله وایي دغه تیر ما باندې کوم ځای کې رالویږي، خطر به احساسوي. دا د دغې کورنۍ د ژوند کیسه ده. نور مخکې ځو چې دوی چېرته ویده کېږي. دوستان، تاسې ګورئ چې دغه کوچني او ګوړلي ماشومان په دغه ځای کې ویده چې دا ځای هم د خطر سره مخامخ دی. دغه ماشومان هم چې تاسې ګورئ په داسې یو ځای کې ویده دي. رښتیا هم چې دغه کورنۍ ستونزې او مشکلات لري. دا چې دوی ډوډۍ او څه خوړلي، دا به هم له دوی څخه وپوښتو. دلته دوستان که تاسې ګورئ دا اوس هم اوبه راڅاڅي. دغه نن مو څومره شپه لري چې داسې کې ویده کېږئ؟ نن مو درېیمه شپه ده. نن مو درېیمه شپه ده. دغه سوړه ته ویده کېږئ؟ ویلې ویده کېږئ دلته؟ کوټه خو تر نوکه ده، بهیږي سره سکېږي او تیرونه یې موت دي او شدېلې وي نرمته دي. د کوټې د جوړولو څه امکانات نشته؟ واک نه لرم چې څه وکړو. تر اوسه پورې چا دومره کومک نه نسته کړی چې دغه وضعیت څخه شي. موږ خلک نشو ګرمولی، کولی نشو که نه وشه دومره هغه ویر سره ولګي، خلک مالګ زکام باید سره ولګي او د اوښ د ویښتۍ سره په غلات کړو. دوستانو، تاسو به دغه ورور هغه د غربت خبره اورېدلې وي چې د ده په ستوني کې بند شوله، نه یې شوه کولی. دوی د ماښام ډوډۍ باندې د خپل ماشومان غلطوي تر څو یو څه هغه فکر بدل شي او ویده شي. نور دغه ژوند او زندګي دغسې ده. نن شپه مې چای خوړلي دي. چای مې خوړلی.
هیڅ هم نه خوړلی فکر کوم دا باندې د غریو ځای هم همدغه دی دوستانو داسې ګورئ چې دوی څه نه لري دا هم فکر کوم د غرمې ډوډۍ خوړلي او نور شی به یې نه وي د زړګي دنیا می ټوله او ټوله را چپکړي د زړګي دنیا می ټوله او ټوله را چپکړي چې تر سترګو مې ویجاړ ده افغان کور سي ته باور وکړه خپل ژوند را باندې ورسي د دې خوار مظلوم ولس وشکې چې وینم ته باور وکړه خپل ژوند را باندې ورسي ډېر ځوان غواړي جنازې دوستانو تاسې د دغه کورنۍ دغه دردناک حالات ولیدلو چې په دې نیمه شپه کې دوی د کور وضعیت ډیر خراب او د باندې ماشومان ټول دوی د باندې ویده کیږي دوی زموږ او تاسې لاسنیوي ته اړتیا لري راځئ چې تر خپل وس پورې د دغې کورنۍ سره مرسته وکړو تر څو دغه کورنۍ د دغه بد حالت نه راووځي او خپل عادي ژوند پیل کړي دوی هم په موږ باندې حق لري او زموږ د هیواد ګوللي ماشومان دي نور تاسو ته دوستانو نه درکوو ستاسو د لاسنیوي په هیله تر بلې خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان